السلام علیکم ورحمت الله. اکثر ورونه او خویندو خصوصا ځوانان نن سبا ټول په دې باندې لګیا دي چې څنګه یو تجارت شروع کړو. نو دا تجارت موږ هم قمر کې شروع کړی. تاسو دا فریزر یا یخچال وینئ که نه، یو دا ریډ بول پکې پاتې او نور لنډې پکې لاسونه څه شته. دلته چې د قمر سټف کوم یو مو غواړي چې دغه مشروبات یا شی ځان ته واخلو نو پیسې به ورکوي. د پوهېږئ دلته لیکلي وي چې د قرض غوښتلو نه معذرت غواړو. نو دغه بعضې ویډیوګانې ما کتلي دي چې ځینو خلک وایي چې راځئ دا تجارت امازون کې شروع کړو یا په فریلانسینګ د وکړو چې په دې شیانو زه بیخي نه پوهېږم. حتی ځینې پکې داسې پیدا کېږي چې د غریب سړي زامن و، د مالدار سړي زامن و، زه میلیونر یم او تاسو داسې غریبان یې. نو کېدای شي دغه ځینې ورونه زما په دې لیدونکو کې داسې چې هغې هېڅ په دې سر نه خلاصېږي چې امازون څه شی دی، تجارت څنګه شروع کېږي او له کوم ځای نه آنلاین تجارت شروع کړي. حتی زه خپله دې ته حیران یم چې مال شته دی نه او تجارت شروع کېږي. دا هغه پوښتنې زما ذهن کې هم راځي، تا سره به هم دا پوښتنه وي. خو دلته یو بل سړی دی چې دا ډېر ښه سړی دی، چاته د غریب سړي زوی نه وي او چا څوک تر ټیم نه. دا ټول د سوالونو حل به هغه سره انشاءالله ورځو ګورو څوک دی سړی. راځئ وبې ګورو. السلام علیکم. سړی ناست دی. رحمت روڅان دی. الحمدلله. ته راپاسه وبخه، ما بهر ته ډېرې ښې خبرې وکړې. ته ویډیو وګوره چې ما څه شی ویلي. خالي دومره درته وایم چې امازون څه شی دی، فریلانسینګ څه شی دی. خلک حتی داسې شته دي چې دا شیان یې زده دي خو خلک ترټي د غریب سړي زامن و. او موږ ټول د غریب خلکو بچیان یو اصل کې ته وګورې. خو الحمدلله څنګه میلیونر شو، څنګه پیسې پیدا کړو. کېدای شي اقتصادي یو هغوی مننې الحمدلله. شاید انور ته الله اجر ورکړي، ډېر خیر کارونه هم کړي دي. بدون شک چې بعضې الفاظ یې موږ ټول سره راضي نه یو که نه. اوس دغه بحث دی چې کوم یو بزنس شروع کړو، امازون دی او که بل دی. زما به دا ډېر ښه بحثونه دي. همدې دلیل لپاره دغه راتلونکي دوشنبه چې 9 اکتوبر دی 9:30 بجه د یولرنا په مرکز کې زه یو مکمل فری ورکشاپ ورکوم. یولرنا اوس ځمکه کې ځای پیدا کړی وه که په هوا وه که نه؟ اوس ځمکې ځای پیدا کړی دی. او ادرس به حتما تاسو په دې هغه کې ښکاره شي وګورئ. ادرس د قلعه فتح الله د مسجد مخامخ دی، د شارناو په طرف ته. تاسو کولی شئ راشئ انشاءالله. او ټلیفون شماره به هم په دې کمنټ کې په هغه کې ورته وي. دلته به زه څو پوښتنې جوابوم چې څنګه یو نظریه پیدا کوي، یو ښه نظر تجارتي نظریه پیدا کوي. څه شی مهم دی یو نظریې ته چې مخکې لاړ شي ته باندې کار وکړي او څه پوهېږي چې دا نظریه واقعا ښه نظریه ده. بل سرمایو ته د کوم ځای نه جوړه کړي، منیجمنټ یې څنګه جوړ کړي او بیا یې مخکې څنګه لاړ شي او مارکیټینګ ته شي وکړي. نو دا یو څو پوښتنې زه جوابوم. بدون شک پوښتنې به د خلکو نه هم راخلم جوابوم به یې. زه غواړم چې دا پوښتنې خلک جواب کړم چې خلک زده کړي. خو دلته نه جواب ویلو، دلته په دې نه جوابوم چې هلته کې هغه ویډیو به هم ریکارډ او خلک سره شریکو. نن بحث دا دی چې هلته راشئ، زر راشئ، اول سیټ ونیسئ ځکه موږ فقط 300 کسان ځای لرو. بیا ګیله کوي چې والله ماته ځای نشته دی. ښه زما خو سوالونه پاتې شول، مجبور ځم ویډیو ته صبر کوه. ته هم راشه انشاءالله دوشنبې په ورځ. که خدای پاک کړی چېرته په سفر لاړم شم درځم. خو دغه امازون دغه بزنس چې دی که نه، شی موجود نه دی او سړی پیسې کته پورته کېږي. دا پوښتنه ټول ته جوابي ښه سمه ده. راځئ تاسو هم راشئ. د رحمت ورور همدې په خاطر راغلی دی چې یولرنا انلاین مخکې پلیټفارم اوس لله الحمد فزیکي هم په کابل کې جوړ کړی دی او که چېرته انشاءالله مخکې سره لاړو نور ولایتو کې به هم پروګرام وي. نو یو خو دا دی چې خصوصا ځوانان به په تعلیم کې تعلیم به خپل وکړي او په دغه شیانو به یې سر خلاصي. زه خپله چې واورم فری لانسینګ دی او ویب ډیزاینینګ دی او امازون دی او چې دی والله سر پرې ډېر نه خوږوم که نه. نو راځئ دا بل ته مستفید شو. ډېره مننه. هر کله راشي. دوشنبې ورځ خویندې هم راتلی شي، جدا سیکشن ورته جوړ دی. سیکشن جوړ دی. دوشنبې ورځ څو بجې؟ 1:30 بجه دوشنبې ورځ چې کوم 9 اکتوبر دی. ګورئ ما ته مخکې اوس یو ځای کې ویلي غلط شوی وم. دا 9 اکتوبر دی. راشئ انشاءالله. الله هم راوله. مطمئن یم چې په دې پروګرام تاسو پښیمانه کېږئ نه. فقط یو خواهش دی قلم کاغذ ځان سره وړئ ځکه چې هغه موضوع بحث کوم چې په هېڅ کېدای شي تاسو بحث نه اورېدلی. ډېره مننه. ویډیو سره شریک کړئ چې ټول ځوانان راشي. السلام علیکم.